اوکې بسم الله الرحمن الرحیم. راځو نن زموږ اتم کلاس دی. نن برا شو د دینه د آی پی ایډرس خبره ده چې تیر ځل کلاس پیژنو کلاس د موبایل چې کلاس ا د صفر شروع کیږي تر 200 پورې او د کې موبایل چې صفر نه یو 100 پورې دی خو په قانوني ډول د یو نه چې اوالټ شروع کیږي سره یو 100 چې صفر چې کنه دا موږ د ډیفالت راوټ لپاره دی. صفر موږ سره لپاره دی د ډیفالت راوټ لپاره سره ډیفالت راوټ سره کې سره شو او بل چې کنه یو 100 چې کنه لوپ بیک لپاره دی. لوپ بیک مطلب خپل ځان پیچ کې سره دی سره نو دا موږ سره ډیر لپاره شوی. نو ډیر لپاره موږ دا څه ویلې شو چې موږ سره په دې کې چې کوم یو په کلاس 1 کې چا غوښتنه وکړه چې valid IP address د څونه شروع کیږي نو جواب پیدا وی چې یو نه شروع کیږي یو سره شپږ شو سره valid IP address سره په دې کې راغلی شي. دا ګور موږ سره ویل چې one network portion in 3 host portion په کلاس 1 کې network portion او host portion کوم دی یو سره network دی او 3 سره host سره. بل کلاس B کې چې کوم دی کلاس B دی یو سره اوتیش نه شروع کیږي تر یو سره یو نه چې په دې کې به موږ سره دوه host او دوه network سره. کلاس C چې کوم دی دا موږ سره کې د یو سره دوه نه شروع کیږي تر یو سره دوه تر 200 شو چې په دې کې موږ سره درې network دی یو د host سره. اوس دا کلاس A IP address لري کنه چې په دې کې network ډیر زیات دي سره. څه شو هر یو IP address لري ګوره په دې کې مختلف network دي. فرض مثال دا شو سره کنه network واستاو پیژنده یو ګوره کلاس دی سره چې A کلاس دی A کلاس. څه شو چې په A کلاس کې موږ سره ډیر زیات network سره موجود دي. څه شو networks چې په دې کې موږ سره network دی یو نه شروع کیږي تر کوم ځای پورې تر یو سره شپږ شو پر دا network دی سره. یو بیل network دی دوه بیل network دی درې بیل څلور بیل شپږ دا بیل network نه دی سره. کچې تر شي یو .0.0.1 دا سره بیل دی 2.0.0.1 دا سره سیم network نه دی ځکه چې network بدل دی او کوم یو کلاس دی د A کلاس دی. په A کلاس کې network بدل دی سره. نو دا موږ سره ګور د A کلاس network سره چې کلاس اماغه یو کلاس دی او network یې بدل دی چې network بدل شي بیا موږ سره سویچ ته ضرورت دی سره چې network بدل شي بیا راوټر ته ضرورت دی او چې سیم network کې چې د 1 دی کنه 1 0 درازم دا IP address دا څه ولګي چې 1.100.100 هیڅ مشکل نشته دی. دلته کار سویچ لګوم دا یو بل سره کمیونیکیشن پکې کولی شي. په B network کې هم ان حالت کې امدا خبر ده سره. B موږ سره کلاس دی سره او په دې کلاس کې سره چې ډیر زیاتې چې سره موجود network کې سره موجود ده سره. چې شو چې ډیر د یو سره څونه یو سره اتیش نه شروع کیږي تر یو سره یو نه سره ډیر دي سره. او په B کلاس کې 2% د هاست او د network دی سره. چې شو په C کلاس کې خبره ده چې دا چې C کلاس دی سره او په دې کې موږ سره چې دی دا موږ سره بیا یو سره 2 شروع کیږي تر 200 شو پورې دی سره. سره چې په دې کې به موږ سره چې راځي چې په دې کې موږ سره بیا 3 د هاست پورشن 3 د network پورشن دی او یو سره د هاست پورشن. اوس ګوره دا فرست چې دا کوم کلاس A IP address چې کنه دې کې ډیر زیات network دی دا په عادي ځینو کې نه راځي استعمالېږي سره. چې شو ځکه چې network کې ځیات دي نو چې تاسو فرض مثال په دې کې network کې اوس موږ وایو سره چې څومره network دی سره نو زه دا سره پر ځکه استعمال کوم ځکه چې دې کې ډیر زیات network وایي زه به ځای استعمال کوم سره. نو دا د سي جی ځینو کې ډیر زیات ځینو کې لکه IBM شو AT&T شو په داسې کمپنیو کې دا سره استعمالېږي سره چې موږ سره په غټو ځینو کې لکه ISP تر من دا سره استعمالېږي. کوم کلاس ډیر زیات network کې IP address په کلاس A کې سره چې شو IP address په کلاس A کې سره ډیر دي سره. ځکه چې ګوره موږ سره چې دا اول شو کنه دا پاتې درې وړ ماته د IP address لپاره اوسګار شو زه دا مو ته کوم دا IP address او دا مو ته کوم بیا په کلاس B کې دی کنه په B کې دا من نیول شوی دویم پورشن شوی فقط دریم او څلورم پورشن ضرورت پورشن په دې کې کم نه سره وي. په کلاس C کې چې اول نو شو دویم شو دریم فقط څلورم دی کې نو سره IP address کم دي. که چا د نوبتونو چې IP address په کوم یو کلاس کې دی او د کلاس A کې ځکه چې مطلب یو د network غیر نیولې دي او په دې هاست کې زه تغیرات کولای شم په network کې سره نشم کولای. زیرا ګوره موږ ویل کنه چې موږ سره ګوره کلاس A IP د network او د هاست پورشن مو پیژندل کنه. فرض مثال دا موږ سره شي شو دا موږ سره اوس دا پورشن شي دا ورته کوم یو دا د 200 سره دا سره 300 شو ودانې کنه دا هر یو پورشن موږ چې اته بایت لري سو بایت لري اته دا شو او اته دا شو شپارس او اته یو ته د شپږ د چلیش او بیا ته د دیش نو ټول څو در سره د دیش سره مسلې. اوس په دې کلاس A کې موږ ویلې چې موږ سره څه شي دي موږ سره په کلاس A کې موږ ویلې چې موږ سره د اول پورشن د چا دی network دی. نو زه اوس غواړم کنه چې network پیدا کړم په کلاس A کې زه غواړم چې پیدا کوم network پیدا کول لمکه به network ID او بل broadcast ID وشي. ګوره network ID څه کوي network ID موږ سره داخلي چې مطلب دا کوم یو network را سره استعمالوي. network ID ډیر لپاره استعمالېږي چې دا موږ سره کوم یو network را سره استعمالوي چې شو ارسل زه دا نه کنه زه ورته کوم فرض مثال ورته چې یو سره 2.1.2 دا موږ سره اوس یا فرض مثال یو سره 2 ورته کلاس A IP زیرا دا موږ ورته اوس network ID د دې کومه ولا اوس network ID د دې په ځای داسې کوم چې یو سره 2.1.0 معنا دا دی چې دا موږ سره اوس ګوره چې دی سره هغه هاست اصل کې دا د کلاس A دی سره چې شو په کلاس A کې به څه شي کوم یو سره 2 کلاس A کنه .0.0.0 معنا دا دی چې هغه هاست چې کوم پورشن دی سره دا هاست دی کنه دا ټول به صفر کوم صفر به دې په خاطر کوم چې دی هاست یو چا IP لا چا په نه ورکول شي نه ورکول شي کنه چې IP نه ورکول شي فقط network سره پاتې شو network سره سیرا اوس چې څوک مختلف تولی کوي په کوم ګوره لګنګ شي ګوره اوس چې دا څوک کوي چې یو سره 10 ډاټ
سو یو لس ډاټ لس ډاټ لس شو سره اوس دا کوم یو کلاس آی پی ده د کلاس بي را سره د دې نتورک آی ډي کومه ولا نتورک آی ډي هغه ته ویل کیږي چې په لومړنۍ ځل درته درکول شي او د دې نه تا آی پی اډرس چاته نه وي ورکړي پوه شئ ګوره فرض مثال موږ ته وایي کنه چې ما تا نتورک درکړ کوم یو نتورک 10 مې درته درکړ 10 نتورک به ته 10 نتورک کاروه 10 کاروه کنه اوس ما نه څوک پوښتنه کوي چې ته کوم یو نتورک کاروې په کلاس 1 کې زه 10 نتورک کاروم 10 نتورک کوم خطر ته دا په ثبوت ورسوه نتورک آی ډي و د دې 10 څه شي ده وګوره که تاسو ته آی پی ان کوم 3.0.0.1 دا د اوله آی پی شو کنه شو کنه دلته ورغلی 10.0.0. فرض مثال ډیر سره سره تر تر راغلی 10.0 څه شو د ځنه د سپاس د ټریک کوم خزر خراب شو 10.0.0.0 دا نتورک درکول شوی کنه 10.0.0.1 دا سواله پیدا 10.0.0.2 دا ساده پیدا 10.0.0.3 دا ست درې مې پیدا دې ترتیب باندې ته نور هم ډیر زیات لاندې تللی دا دې ترتیب باندې صحیح شو اوس یو څوک در پوښتنه کوي ګوره چې د دې نتورک آی ډي کومه معنا دا دی چې کله تا د دې نه هغه آی پی نه وي رسولې هغه روغه آی پی د دې کومه ولا ټین ده کنه فرض مثال و دلته یو کس راغلی د 10.100 چې شي 100.10 و درته وایي دې کې ته ماته نتورک آی ډي پیدا کړه چې مطلب په لومړنۍ ځل دې کې هیڅ هغه آی پی نه ویشل شوي نه وي نو دې کې چې آی پی نه ویشل شوي نه وي د کوم کلاس آی پی رسېږي د کلاس A راکنه او په کلاس A کې کوم یو اول پورشن د چا سره دی نتورک نو زه دا اول چې ماته کوم راکول شي دا ولیکم او که چیرې زه 0.0.0 دا نور هاست ټول صفر کما معنا دا د نتورک آی ډي ده نتورک آی ډي دا اوس که څوک درته وایي چې نتورک آی ډي د دې پاس کومه ورته 10.0 ولې دا ده دا خو تم څه دا هاست ورته سره چې هاست ټول کله صفر شو او نتورک موږ سره ما هاست پورشن د ټول صفر کړه عبارت دی د نتورک پورشن څخه نتورک آی ډي څخه او نتورک آی ډي سره لپاره استعمالو د دې لپاره چې ځان ته نتورک معلوم کړو پرې پوه شئ اوس دا خو کلاس A شو سره اوس دلته راځم ته چې 110.100.0.10 لس دا سره کوم یو کلاس پیدا بي راکنه اوس ما تاسو کوی چې دې نتورک آی ډي سره پیدا کړه نو څه وکړم 110 نه آفرین دا موږ سره نتورک باندې کنه 110 صفر بس صفر آفرین نو دا اوس یو سره نتورک آی ډي دا موږ سره دی کنه نتورک ما آی پی نه ویشلې دي سره اوس دا دوه مې ورسې پر معنا د زمان نتورک آی ډي دا سره نتورک آی ډي اوس بل زه راځم 192.168 یا وښ نه شپته ډاټ څلور ډاټ زه ته چې 200 صحیح شو دا لیکنه اوس یو کله ته دا کوم یو کلاس آی پی نه کلاس سی سره په دې کې ماته نتورک پورشن پیدا کړ نتورک آی ډي راته پیدا کړ نتورک پورشن د کوم دی څو پورشن دی نتورک دی آفرین یو سره 2 یو سره 3 څلور د نتورک پورشن دی اوس نتورک آی ډي راته دی پیدا کړ چې ویل کوم یو سره 2 یا ډاټ یو سره 3 شپته آفرین نو ګوره خلاص سره سیټ کا که چیرته زه غواړم چې نتورک آی ډي د یو ماته یو آی پی اډرس راکول شوی دی نتورک آی ډي پیدا کړم نو لومړی خبره به تاسو چې تاسو ګورئ د دې دغه لومړنۍ عادت ته وګورئ دا دی راسره کنه که چیرته دا کلاس دا راسره ټیټو راسره کلاس 1 یو نو معنا دا دی چې ته به دغه نور پاتې درې وړه ټول ورته صفر کې که چیرته دا په کلاس بي کې نو مطلب ته بدلته دغه دوه سره کار لري ګوره ستا به اول او دویم پورشن سره کار به دا پرې او دا دوه نور به صفر کې سیده لکه دلته وګوره کنه موږ دوه نور صفر کنه اوس به ته د دې نه وروسته راشي ته به وګورې دلته به ته راشي کنه او دا کوم دا اوس یو سره 92 دا کوم یو آی پی اډرس دی نو څه معلوم کړ دا یو سره دی آفرین او دا دې پر یو سره 38 دا سیسه دا مسله آیا که چیرته غواړم چې نتورک معلوم کوم دی اول پورشن نه معلوم کړه پاتې نور نه معلوم ځوانه معلومه دی ځکه موږ کولای شو کلاس هم کلاس خو ګوري چې کلاس به کده اول پورشن ته معلومه دی پاتې نور ګوره دلته ماته فرض مثال تاسو به رسول کول شي ګوره یو سره 92.10.20 و دا کوم یو کلاس دی نو څه معلوم کړی پر خلاص دی سره کنه یو پر خلاص نو زموږ له سره کار نشته کنه زموږ کار چا سره دی دی اول پورشن سره دی دا اول پورشن کې چیرته اوس کې چیرته د سره سره دی ګوره و ته څه لیکنه سره زه کوم اول پورشن سره سره دی چې 10.192.10.10 و دا کوم یو کلاس سره معلوم کړ اول پورشن دا یو سره 2 کنه هغه خاص ته هغه مشکل هغه آی پی نه ویشل دي سره سره نو که هر یو وی کته ته چې ویل چې راته د دې کلاس معلوم کا ته هغه څه درې نور نه بځه لاس پکې فقط د اول ته ګوره که چیرته اول د یو نه نیولې تر چې پورې ورسره یو سره شپږ پورې سره کلاس A دی که یو سره اتیش نیولې تر یو سره یو نه د دې په منځ کې کلاس B دی که یو سره یو نه نیولې تر 230 پورې کلاس C دی سره فقط د اول پورشن دی نور به کې سکه مکیږي
صحیح ده اوس موږ دا کلاسي ده کنه مم. یو سل دوه نوي دا هم صحیح ده یو سل اته شپېته هم دا صحیح ده اوس څلور سپیک څنګه راغلی دا څلور هم موږ سره ګوره دا موږ سره موږ یو خبره وکړله کنه چې په ګوره په کلاس A کې چې کوم یو دی موږ سره فقط دغه یو پورشن د چا سره دی د نیټورک سره دی په کلاس B کې دوه دی سره په کلاس C کې درې دی سره فقط یې ما ته کلاس C کې آی پی دغه اخیری پورشن راکړی چې په دې کې ته آی پی ان ویشل شي چې په کلاس C کې ما سره چې زه خلکو ته آی پی ان ویشم 255 پورې زه آی پی ان ویشل شم څو پورې 255 پورې فقط زه کولی شم چې آی پی ان وویشم سر جی اوس خبره سره دا چې دا څلور چې دی او دا څلور موږ سره نیټورک دی چې دی نیټورک دی ځکه چې موږ سره په کلاس C کې څو نیټورک پورشن دی سره درې دی یو دام شو سره دا دی دوه شو او دا بل سره درې شو نو ګوره درې پورشن سره د چا شول د نیټورک پورشن سره شو صحیح او دا یو سره چا شو خاص پورشن شو او دا موږ سره کوم یو آی پی دا کلاس کوم یو کلاس یو سل دېرش دا کلاس B ده کلاس B دا نو اول او دویم سره چا پورشن دی نیټورک پورشن دی او دا پاتې دوه خاص پورشن دی سره بل لس سل لس دا کوم یو کلاس دی آفرین په A کې کوم یو پورشن د نیټورک دی اول دی او دا پاتې نور آفرین که چیرته وچاره ته رسې ولیکل راغلی دی 192 ډاټ 188 ډاټ 15 ډاټ څو دی راسره ډاټ فرض مثال 200 دی راسره آیا دا او دا پاس دا سیم نیټورک دی راسره ته لګي وره 192 صحیح دی 188 صحیح دی څلور 15 نه ډیفرنٹ ولی ځکه تاسو د پنځه آفرین نو نیټورک کې زه معلوموم چې آیا دا سیم دي کنه دي بیا به زه هغه که چېرته کلاس A وي فقط به یو ته ګورم که کلاس B وي دی دوه ته به ګورم که کلاس C وي دی درې واړه به مقایسه کوم او که چېرته دلته به داسې حساب راغلی چې ګوره که چېرته داسې حساب وي کنه که چېرته دلته راغلی ورته لیکلي چې 192 دی راسره دا دی راسره کنه ګوره ورته د دې پاسه زه مقایسه کوم 192 دی راسره ډاټ 188 دی راسره ډاټ څلور دی راسره ډاټ دلته لیکلی چې فرض مثال 100 اوس ګوره دا سیم نیټورک ډیفرنٹ نیټورک دی راسره دا سیم نیټورک دی ولې ځکه دا موږ سره کلاسي ده کنه په کلاسي کې مثال دا درې سره ورته داخل کوم آفرین هغه آی پی ایډرس دی هم دې نیټورک کې دننه دی اوس که څوک دوی چې د دې نیټورک آی ډي راته پیدا کړو څه به کوو 192 ډاټ 188 آفرین صفر نو ګوره نیټورک آی ډي باندې څه خلاص شو نیټورک آی ډي چې کله د دې نیټورک هغه د هاست پورشن په کلاس A کې را سره درې هاست پورشن دی کلاس B کې را سره دوه هاست پورشن دی کلاس C کې را سره یو هاست پورشن دی چې دا صفر شو عبارت دی د چا څخه د نیټورک څخه نیټورک آی ډي څخه اوس ګوره نیټورک آی ډي خو لیکل څنګه چوبیږي نو اوس هاست آی ډي څه ته ویل کېږي هاست آی ډي په دې نیټورک کې دننه چې کومه یو آی پی اډرس د یو کمپیوټر ته مقرر شوی دی ته هاست آی ډي ورته ویل کېږي اوس ګوره دا 192 دا هاست آی ډي ده دا 200 چې دی هاست آی ډي ده دا یو خاص کمپیوټر ته یو خاص څه ته څنګه شوی ده مقرر شوی ده دا اوس 200 کسان ته ورکړل یو نه دا 200 هم کس دی دا سره 200 هم کس دی اوس ګورل تر هغه 192 ډاټ 1 ډاټ دته 1 نشو شو یو کس ته ورکړل آی پی زه تر اعظم دا دې نه کنټرول سی کوم کنټرول سی کنټرول بی دته اعظم کنټرول بی بیا کنټرول بی کای کنټرول بی بیا راځي کنټرول بی سی شو دې ترتیب باندې کنه دې نه شي کنټرول بی و دا څوري د دویم کشو سره دا څوم در سره دا دریم کشو دا څوم در سره دا درې څلورم کشو دا څوم در سره دا پنځم کشو دا تل دې تر کوم ځای پورې تر 250 پورې دا ویلیډ آی پی اډرس دی سره 250 سم کس دی سره او دا کنټرول سی سی کوم دا سره 255 دا دې براډکاسټ دی ګوره اوس دا نیټورک آی ډي مو پیژندله هاست آی ډي چې مطلب په دې نیټورک کې دننه هاست آی ډي یو کس مقرر شوی وي څه شو دا حاصل شو اوس موږ سره براډکاسټ آی ډي براډکاسټ آی ډي څه کوي براډکاسټ مطلب ټول ته خبره کول یونیکاسټ ملټي کاسټ براډکاسټ دا مو په دې ویډیو کې ویل کنه نو دا ګوره دې ته کوي چې براډکاسټ مطلب دا دی کنه چې چیرته یو چا یو سره دوه ډاټ یو سره تاسو ډاټ یو ډاټ شلو 255 آی پی اډرس واسطه معنا دا دی چې دا کله میسج لیږي دا دی کنه دا میسج لیږي په دې پاتې کې موږ سره نور څو دي 250 یو نه تر 350 نفر دي کنه دا میسج دا چې دا وړي ته نه دا دې تمزي ټول ته چې په دې نیټورک کې د سره څومره نفر وي دا به ټول ته ځي اوس تر یو پوښتنه تا 192 ډاټ 188 ډاټ 1 ډاټ 200 آیا کچیر دا 255 براډکاسټ دی کنه دا مطلب میسج ولېږي آیا دا آی پی اډرس ته لکه په دقیقه ورته وګوره آیا دا به ترلاسه کی 255 او براډکاسټ دی او دلته وګوره 192 ډاټ 188 ډاټ 1 ډاټ 200 آیا دا آی پی اډرس باندې دا براډکاسټ ترلاسه کی دا کلاس وګوره کلاس سی وي نیټورک پورشن ته وګوره هاست پورشن ته وګوره سیم نیټورک دی ډیفرنٹ نیټورک دی د ټول ته ولې ځکه یو څه دوه نوي دا صحیح دی یو څه تاسو پیدا نیټورک یې بدل دی آفرین اوس که چیرته دلته راشي یو څوک 192 ډاټ 188 ډاټ 1 ډاټ 255 دی آیا که چیرته دا براډکاسټ وکړي دا به د پاس دی آی پی اډرس ته رسیږي دوی ته دا براډکاسټ دی 192 ډاټ 188 ډاټ 1 ډاټ 255 نه بیا هم ډیفرنٹ دی او آیا په دې 200 ته ځي او زیرو آفرین سیم نیټورک دی سره اوس ګوره په درې شان ته نیټورک آی ډي لوکیشن هاست آی ډي لوکیشن او براډکاسټ آی ډي دی لوکیشن رسیدا نو ان شاء الله به په نیکسټ کلاس کې وایو